بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مندو مؤمنان ورنو لدنكو أو لدنكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤمنان ورنو نندي تجويد أتم درس ده. الله رب العالمین دی وکړي چې تاسو تیر سوي درسونه ټول په غور سره زده کړي وي. نن درس به ان شاء الله تاسو ته اسانه وي. کوم مؤمنان ورونه او خويندې چې غواړي د قرآن صحیح زده کړه وکړي، صحیح تلاوت وکړي، لکه څنګه تلاوت چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم کول. که غواړي چې داسې تلاوت د قرآن عظیم الشان وکړي چې لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن تلاوت کول، نو تاسو د تجوید درسونه په غور سره واورئ او د تجوید قواعد او احکام په غور سره زده کړئ. مؤمنان ورونو، نن درس اتم درس ده. په نن درس کې څو شیان په سر کې تاسو په غور سره واورئ. د نون ساکن او د تنوین دریم حکم الاقلاب. تاسو په شپږم درس کې د نون ساکن او د تنوین احکام زده کړل. نون ساکن او تنوین څلور احکام لري، څلور حکمونه لري. اول حکم الاظهار، دوهم حکم الادغام، دریم حکم الاقلاب، څلورم حکم الاخفاء. تاسو په شپږم درس کې حکم د اظهار زده کړل، په اووم درس کې مو حکم د ادغام زده کړل، په ننني درس کې به د نون ساکن او د تنوین دریم حکم چې الاقلاب ده. اوله خبره دا زده کړئ، د نون ساکن او د تنوین دریم حکم څه شی ده؟ الاقلاب ده. اقلاب په لغات کې څه شی ته وایي او په اصطلاح کې څه شی ته وایي، او د اقلاب حروف څو دي، او د اقلاب دپاره څو خبرې لازمي دي چې موږ او تاسو یې زده کړو، او په اخر کې به مثالونه د اقلاب وي. مؤمنان ورونو، الله رب العالمین دې وکړي چې تاسې دا درسونه په ډیر په غور سره واورئ او تر نورو مؤمنانو یې ورسوئ. الله رب العالمین دې هر هغه مؤمن ورور ته چې د تجوید درسونه د قرآن عظیم الشان د زده کړې درسونه تر نورو مؤمنانو رسوي. الله رب العالمین دې د دنیا او د آخرت سعادت ورنصیب کړي. مؤمنان ورونو، الاقلاب، اقلاب په لغات کې څه شي ته وایي؟ التحویل ته وایي، بدلولو اړولو ته وایي. دومره مختصر زده کړئ، زیات بحث به نه پوکي کوو. اقلاب په لغات کې څه ته وایي؟ تحویل ته وایي. التحویل، تحویل معنا څه شی ده؟ بدلول، اړول. د ما لاس ده د یرغوي خوا ده، اوس مې داسې کړل، دې ته تحویل وایي، اړول و بدلول. د اقلاب لغتي معنا دا شوله. یا مثلا په لارې روانې ښي طرف ته ځې، ته چپ طرف ته راوګرځې، دې ته اقلاب په لغت اقلاب وایي په لغات کې، یعنې تحویل ګرځېدل او بدلول، بدلېده. په اصطلاح کې اقلاب څه شي ته وایي؟ قلب النون الساكن او التنوين ميما مخفاه بغنه. په اصطلاح کې اقلاب څه شي ته وایي؟ په اصطلاح کې بدلول د نون ساکن او د تنوین په میم سره، بدلول د نون ساکن او د تنوین په میم سره، یعنی نون ساکن او میم، نون ساکن او تنوین بدل کړي په میم سره او پټ کړي په غنې سره، په غنې سره یې پټ کړي، دې ته په اصطلاح کې اقلاب وایي. د نون ساکن او د تنوین بدلېدا په میم سره دومره اسانه زده کړئ. لغتا تحویل، بدلول اړولو ته اقلاب وایي. په اصطلاح کې د نون ساکن او د تنوین بدلول په میم سره، دا اصطلاحا، او چې دا پټ سي په غنې سره. ښه، اوس په دې کې قاعده زده کړئ. دا مهمه خبره ده، لکه څنګه چې د اظهار قاعده مو زده کړله، د ادغام قاعده مو زده کړله، د اقلاب قاعده هم داسې ده. هر وخت کې چې له نون ساکن او له تنوین نه، نون ساکن خو مو زده کړی ده، تنوین مو هم زده کړی، دوه زورونه، دوه زیرونه، دوه پیښونه. له نون ساکن او له تنوین نه وروسته چې
حرف د اقلاب راغی الته به موږ او تاسو اقلاب کوو اقلاب را باندې لازم ده حکم به الته د څه شي وي د اقلاب به وي قاعده خو مو زده کړه حروف د اقلاب څو دي حروفه یا حروفه الباء فقط حروف دي اقلاب سيدي فقط بعد فقط الباء دي باء حرف ده حروف الادغام مزدكر الشفاغو حروف الاظهار مزدكر الشفاغو سيدوم حكمونا مخي درسونو كتير سول دي اقلاب حروف يو حرف اقلاب لدي هذا بعد قاعده مذكره هر وخت کې د نون ساکنه هر وخت کې د نون ساکنه او لتنوین نورسته حرف د اقلاب راغی سی بعد الته بموږ او تاسو څه شي کوو اقلاب بکو الته حکم د اقلاب د اقلاب لازم د سموږ او تاسو یو کړو څو شیان مو پیژندل حروف د اقلاب څو دي یو څه هغه بعد فقط بعد لغه مو د اقلاب معنی ذکر اصطلاحا مو د اقلاب معنی ذکر او قاعده مذکره سي هر وخت کې د نون ساکن اوس په مثالونو کې به تاسو ته وکم د نون ساکن او د تنوین نورسته حرف د اقلاب راغی سي بعد الته موږ او تاسو حکم څه شي د موږ تاسو باندې حکم د اقلاب د الته اقلاب کوو د اقلاب په ادا کولو کې مثلا په موږ او تاسو باندې درې شیان ضروری دي چې موږ او تاسو د په فکر او سوچ کې ونیسو په وخت تلاوت کې کله وخت اقلاب راغی تقلب النون ميما بدلو به نون ساکن ميم نون ساکن دلته نون ساکن ده النون تقلب النون الساکن ميما بدلو به نون ساکن ميم یو به دا شی په ذهن کې یاد ساتو دوهم غنه به پکې کوو حرکتین غنه به حرکتین دوه حرکتو په اندازه به غنه کوو دریم شی په موږ او تاسو باندې په خیال کې ساتل تتلامس الشفتان یعنی شوندان به سره لګوو په وخت د ادا کولو د اقلاب کې څو شیان موږ او تاسو ته لازمي دي یا په څو شیانو پوهېدا ور باندې ضروري ده تقلب النون الساکن ميما بدلو به نون ساکن په میم سره نون ساکن چې زوار روزي روپی خونه لري په تیر سوي درسونو کې به مزده کړی وي که مونږ وځه هغه درسونه په غور سره واوري نون بدلو به نون ساکن په میم باندې دوهم به دا خیال ساتو چې په وخت د اقلاب کې به دوه حرکت غنه کوو یعنی غنه به پکو د دوه حرکتونو په اندازه دریم شی به سوندان به سره نخلو سوندان به سره لګو یعنی لمس بکو لمس داس بنوي ستين یو مختين به ادا کو داس بنوي سوندان بيخي لګیدلی دی نه سوندان به سره لګو سماج سره ولګي یو جنگي داس ګوري دا خو مذکر لکه اوس مثلا من بعد ومن بعد کې ګوري هر وخت چې اقلاب موږ ادا کوو دا درې شیان تاسو پیژندل څه شی وکړو نون ساکن به په میم بدلو غنه به د دوه حرکتونو په اندازه پکې کوو او سوندان به سره لمس کوو جنګو به لګو به سره سوندان له یو بل سره امثله اوس په مثالونو کې به ان شاء الله الرحمن ز تاسو ته خو واضح کړم امثله من بعد علامة إقلاب الله رب العالمين دي مو طول علماء وت دي تجويد علماء وت نور علماء وت الله رب العالمين دي دویتا اعلا جنتونه ورکړي ولی سمو او تاسو ته ډیر خدمات کړي ډیر تکلیفونه کړي د خپل علما همیشه په دعاو کې ساتي علامه د میم ګوري هر وخت چې په قران عظیم شان کې په هر کلمه باندې دغه علامه د میم راغلی و که تاسو فکر کړی وي دغه میم چې په هر ټکی باندې کوچنی راغلی وي دا علامه د اقلاب ده تاسو یې وپیژنئ علامه د میم ګوري من بعد ګوري نون ساکن د نون ساکن په سر باندې وړکې میم راغلی که تاسو تاج کم فني قران عظیم شان وی یا نور قران عظیم شان وی نو په وی باندې وړکې میم وس دا وس وګوري قران عظیم شان دا درس او تاسو وګوري کله چې کوچنی میم وس د نون په سر باندې کوچنی میم راغلی دا علامه د اقلاب ده په دغه ځای کې باید اقلاب وکړي من بعد ګوري داس بینه وایي من بعد
دلته نون ساکن راغلی ده، نون ساکن نه وروسته حرف د با راغلی ده. قاعده مو زده کړله موږ او تاسو ویل چې له نون ساکن له تنوین نه وروسته حرف د اقلاب راځي چې فقط با ده. اقلاب یو حرف لري با. نو دلته له نون ساکن نه وروسته با راغلی ده. دلته د موږ او تاسو دپاره نطق یا ویل څنګه دی داسې بیا وایو من بعد. ګورې دغه درې خبرې چې ما ویل تاسو ته ضروري دي چې په یاد کې وساتئ. درې سره خبرې دلته پکې راغلي. ګورې تقلب النون الساکن میما. نون ساکن به په میم بدلو. دا نون ساکن مو په میم بدل کړو. یو خبره په من بعد کې غنه مو وکړ 2 حرکته. په من بعد کې شفتین سندان مو سره وجنګول 3 خبرې. ګورې من بعد بیا نه وایو من بعد یا بیا داسې نه وایو چې من بعد، یعنی ډېره زیات لغوني اوږدوالی به هم نه پکې کوو د 2 حرکتونو په اندازه. من بعد که دا یو مثال له نون ساکن نه وروسته چې با راغلی. اوس له تنوین نه وروسته با راغلی ده. ګورئ سمیعا بصیرا د عین په سر باندې تنوین ده. ګوري د عین په سر باندې تنوین ده. دا تنوین به موږ څنګه کوو؟ دا تنوین به موږ په میم بدلو. ګوري په هر ځای کې دلته په سمیعا بصیرا کې هم میم راغلی ده. ګوري دا په قرآن عظیم شان کې لیکل نه دي راغلي چې دلته د سمیعا بصیرا په منځ کې ولیکل سي غټ لکه دلته چې راغلی ده له هې سره میم راغلی. نه، دا کوچنی میم فقط دونه نو کې د هرې کلمې په سر باندې راغلی چې تاسو ته معلوم سي دلته اقلاب ده. اوس سمیعا بصیرا د نون ساکن او د تنوین دریم حکم ګوري چې سر مور باندې خلاصي. سمیعا داسې بیا نه وایو چې سمیعا بصیرا. ولې؟ دلته قاعده د اقلاب رانه پاتې شو. حکم د اقلاب رانه پاتې شو. حکم د اقلاب څه شی و؟ له نون ساکن له تنوین نه وروسته چې حرف د با راسي. با له حروفو د اقلاب نه ده چې یو حرف لري اقلاب. کله چې له نون ساکن له تنوین نه وروسته با راسي هلته به موږ او تاسو اقلاب کوو. هغه تنوین به په میم بدلو او غنه به پکې کوو د 2 حرکتونو په اندازه او شونډې به سره جنګوو. ګورئ سمیعا بصیرا سمیعا داسې بیا هم نه وایو سمیعا زیات به هم سندانو ته زور نه ورکوو او داسې بیا هم نه وایو چې سمیعا بصیرا سندان بیخي ونه جنګوو. نه پوه شوست؟ سمیعا بصیرا غنه د 2 حرکتونو په اندازه. دا د تنوین مثال دا د نون ساکن. اوس یوه ملاحظه ډیره لازمي او ضروري ده. کله وخت کې چې له نون ساکن نه وروسته حرف د با راغی هلته اقلاب ده. خو کله وخت چې له تنوین نه وروسته حرف د اقلاب راغی ګوري له تنوین نه وروسته به لازم اقلاب په 2 کلمو کې راځي. ګوري لکه سمیعا یوه کلمه شوه بصیرا بله کلمه شوه. نو په 2 کلمو کې له تنوین نه وروسته اقلاب راځي. اما له نون ساکن په یوه کلمه کې هم راځي په 2 کلمو کې هم راځي. الله رب العالمین دې وکړي چې سر مور باندې خلاصي. من بعد په 2 کلمو کې راغلی. انبأهم په یو کلمه کې راغلی. له نون ساکن نه وروسته با دواړه په یو کلمه کې. نون ساکن هم په یو کلمه کې ده. با په بله کلمه کې ده. نو له نون ساکن نه وروسته چې با راسي د نون ساکن په حالت کې په یو کلمه کې هم اقلاب راځي په 2 کلمو کې هم اقلاب راځي د نون ساکن په مثالونو کې. او د تنوین په وخت کې لازم به اقلاب په 2 کلمو کې. دا ملاحظه له ځان سره یاد وساتئ. اوس ګورئ په یو کلمه کې چې اقلاب راغلی له نون ساکن نه وروسته انبأهم داسې بیا نه وایو چې انبأهم بیا نه وایو. ولې؟ نون ساکن راغلی ده. دغه نون ساکن به بدلوو په میم سره بیا بدلوو. موږ تاسو خو وویل چې په اصطلاح کې بدلول د نون ساکن او د تنوین په میم باندې. دلته به نون ساکن موږ او تاسو د نون په سر باندې تاسو وګورئ وړکۍ میم علامه مو ورکړې ده. دا نون به دلته په میم بدلوو. څنګه بیا ادا کوو؟ انبأهم داسې بیا نه وایو چې انبأهم نه انبأهم. ښه اوس بل مثال د تنوین چې په 2 کلمو کې راغلی ده. ګوره عتول دا میم وړکۍ میم کله د کلمې په سر راغلی وي د اقلاب علامه کله لاندې راغلی وي. لکه عتل
بعد عتل بعد ګوري لام دوه زیرونه لري ورسته له لام نه څه شی راغلی حرف د اقلاب راغلی سی بعد دغه تنوین به په میم بدلو نو بیا دې ادا کوو خبرو په اخیر کې یو بیا تکرار دریم حکم د نون ساکن د تنوین الاقلاب لغتا مو زده کړل اصطلاحا مو زده کړل حروف د اقلاب فقط یو بعد په درې شیان لازمي دي چې موږ او تاسو یې باید په سوچ کې ولرو په فکر کې په وخت د ادا کولو د اقلاب کې نون ساکن به بدلو په میم دوه حرکت به غنه پکې کوو او شونډان به له یو بل سره لګوو الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق ورباندې راکړي الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته زده کړه را نصیب کړي خدای ذوالجلال مو حافظ او ناصر سه ډېره هیله کوم بیا هیله کوم نورو ملګرو سره دا درسونه ورسوي چې د نورو مؤمنانو د قرآن عظیم شان زده کړه صحیحه سي او الله رب العالمین دوی ته توفیق د قرآن د صحیح زده کړې ورکړي الله باندې مسپارم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته